د لوی او بښونکي خدای په نامه سلام درنو لیدونکو او اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې یم، البته له یوې نوې ویډیو سره. زه زما ملګرو له ما څخه هیله وکړه چې دا ځل د سټوډیو د A1 د کتاب د ګرامر څپرکی تاسو ته تشریح کړم او یوه ویډیو درته جوړه کړم. نو هیله ده چې له دغه ویډیو څخه خوند واخلئ او خپل مشکلات او ستونزې پرې حل کړئ. که چیرې زموږ له چینل سره نوي یاست، هیله ده چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شریکې کړئ. او که چیرې کوم نظر او کوم انتقاد لرئ، هیله ده چې له موږ سره یې په کامنټ کې شریک کړئ. پس ځو او په ګډه سره ګورو چې د سټوډیو د A1 ګرامر څه ډول دی. Grammatik auf einen Blick Studio de A1. ګرامر په یوه بڼه، یعنې د ګرامر بسته هغه خلاصه، یعنې دلته په دغه بخش کې زه تاسو انشاءالله وړاندې کوم. Einheiten 1 bis 6 او Einheiten 7 bis 12. البته د سټوډیو د A1 کتاب 12 څپرکي لري، 12 فصل لري چې په 12 فصلو کې په هر فصل کې، په هر څپرکي کې ګرامر تشریح شوی دی او هغه برخه یې تشریح شوې ده چې دا د ګرامر بخش شو. ځو او له لومړي بخش څخه یې شروع کوو. لومړی بخش هم څه په اړه دی؟ د Sätze په اړه، جملې. 1. W-Fragen. که چېرته ستاسو په یاد وي، ما تاسو ته ویلي وو چې په آلماني ژبه کې د EU په سطحه 3 ډول جملې دي چې یوه یې W-Fragen یعنې W question جملې، چې یعنې W یې په سر د جملې کې راځي او له جملې څخه مو سوالیه جوړیږي. W-Fragen او دلته همیشه دلته لیکلي چې Verb auf Position 2. Verb په څوم موقعیت کې قرار لري؟ په دوم ځای کې. دلته ټول افعال څه رقم ته کړي دي؟ حلقه کړي دي. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? تاسو د کوم ځای یاست؟ Aus Italien. د ایټالیا څخه. Was trinken Sie? Was trinken Sie? تاسو څه څښئ؟ دا څه څښي؟ Kaffee bitte. هیله کوم قهوه راوړئ مو ته. او که چېرته وغواړو چې مثلا بیرته له بل نفر څخه پوښتنه وکړو چې ته د کوم ځای یې؟ Woher kommen Sie? تاسو د کوم ځای څخه یاست؟ دلته د kommen verb میلودي کته تللې ده، یعنې د kommen د verb هغه غږ چې دی هغه ټیټ تللی دی، نه پورته شوی دی. Woher kommen Sie? Wie heißt du? Wie heißt du? ته څه نومیږې؟ څه نومیږي؟ Claudio نومیږي. Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? ساعت څو بجې دي؟ 1:30. 1:30 یوه نیمه بجه. البته د ساعت برخه هم پاتې ده. انشاءالله زه غواړم انشاءالله په راتلونکو د دې هفتې انشاءالله تر پای پورې کوښښ کړم تر څو تاسو د آلماني د ساعت په هکله هم یوه ویډیو جوړه کړم تر څو ستاسې ستونزې او مشکلات د ساعت په برخه کې هم حل شي پرې. Wann kommst du? Wann kommst du? ته څه وخت راځې؟ Um 3. په 3 بجو. Um 3. په 3 بجو. Wer? څوک spricht خبرې کوي Russisch په روسي ژبه. Wer spricht Russisch څوک په روسي ژبه خبرې کوي؟ Ich. زه.
دا د وی فراګې دپاره بیلګې او مثالونه. اوس راځو دوم بخش ته چې دومه جمله څه شي په نامه یادېدله؟ د Satzfragen. Satzfragen سوالیه جمله. په سوالیه جمله کې همیشه او د تل لپاره ورب په لومړي پوزیشن کې رسي او د جملې څخه مو سوال جوړیږي، یعنی جمله مو سره خنده کې سوالیه. لکه kommen Sie aus Italien? kommen Sie aus Italien? آیا تاسو د ایټالیا څخه یاست؟ آیا تاسو د ایټالیا څخه یاست؟ یا هم trinken Sie Kaffee? trinken Sie Kaffee? تاسو قهوه څښئ؟ یا هم warst du schon mal in München? warst du schon mal in München? آیا ته یو ځل په مونیخ کې وې؟ können Sie das bitte wiederholen? آیا کېدای شي چې ته دا لطفاً یو ځل بیا ووایاست؟ wiederholen یو ځل بیا، تکرارول یا یو ځل بیا. پس په دوم ډول جمله کې چې د Satzfragen په نامه یادېږي، فعل همیشه په کوم پوزیشن کې رسي؟ په لومړي پوزیشن کې. او سبجیکټ هم په کوم حالت کې رسي؟ په دوم حالت کې. دا هم د جملې تکمیلونکی. دا هم شول د Satzfragen دپاره بیلګې او مثالونه. دلته یې لیکلي دي چې kommen Sie aus Italien؟ آیا تاسو د ایټالیا څخه یاست؟ دلته د جملې میلودي یا غږ پورته تللی دی. سمه ده؟ په وی فراګن کې مو څرګند ته د جملې غږ یا میلودي ټیټه راتلله، اما په Satzfragen کې د جملې میلودي پورته ځي یا د جملې غږ. دریم ډول جمله څه شي په نامه ده؟ Aussagesatz. Aussagesatz څه شي په نامه؟ گفتاریه جمله. یعنی موږ تاسو چې خبرې یو اترې کړو او گفتار کې زیاتره استفاده کوو، هغه د څه شي په نامه یادېږي؟ Aussagesatz گفتاریه جمله. او په گفتاریه جمله کې ورب یا هم فعل په څوم موقعیت کې ځای لري؟ دوم کې، پوزیسیون 2. لکه ich spreche Portugiesisch. ich spreche Portugiesisch. زه په پرتګالي ژبه خبرې کوم. Hildesheim liegt bei Hannover. یعنی Hildesheim موقعیت لري کوم ځای کې؟ په هانوور کې. Marion ist Deutschlehrerin. Marion ist Deutschlehrerin. Marion څه کاره دی؟ د آلماني ژبې ښوونکی دی. البته مریون دلته ښځینه نوم دی. دا هم درې ډوله جملې چې په آلماني ژبه کې موږ لرلې. هیله ده چې دا درته د آلماني ژبې د جملو په هکله او د جملو په جوړولو کې انشاءالله چې تر یو زیاته حد در سره مرسته وکړي او خپلې ستونزې او مشکلات مو پرې حل شي. اوس راځو څلورم بخش ته. څلورم بخش د څه شي په اړه دی؟ Der Satzrahmen. د جملې څلور خواوې یا هم چوکاټ، یعنی یوه جمله له څه شي څخه جوړه شوې ده. البته دلته په دې بخش کې، په دې بحث کې، څلورم بخش کې موږ غواړو چې درې ډول جملې د بیل شویو یا هم جلا شویو فعلونو سره استفاده کړو. یعنی هغه فعلونه، بیل شوي فعلونه یا هم جدا شوي فعلونه، هغه فعلونو ته ویل کېږي چې د دوی څخه مغه مختاړی یا هم ورته درې ژبه کې څه وایي؟ پیشوند.
هغه ترې کټ کیږي، جلا کیږي او ځي د جملې پای ته. دلته هم لیکلي چې پوزیسیون 2 دوهم موقعیت، دوهم ځای چې همیشه همغه ورب پاتې کیږي او د زپس انده د جملې پای څه شی دی؟ پیشوند یا هم مختاړی. لومړی بخش کوم ډول جمله ده؟ Aussagesätze یعنی گفتاری جمله. دو دپاره څلور بیلګې راوستي، څلور ډول جلا شوي فعلونه او ورسره یې مختار یا هم پیشوندونه. Ich rufe dich am Samstag an. Ich rufe dich am Samstag an. زه زنګ درته وهمه تا ته am Samstag د شنبې په ورځ. دوام مثال، دوهمه بیلګه Ich stehe am Sonntag um 11 auf. زه بیداریږم یا پاڅیږم د یکشنبې په ورځ په 11 بجو. Ich gehe um 10 زه څمه 11 بجو چیرته؟ schlafen. یعنی زه په 11 بجو چی کېږم؟ ویده کېږم. Ich kann auf Deutsch buchstabieren. Ich kann auf Deutsch buchstabieren. زه کولی شم چې په آلماني ژبه چی وکړم؟ buchstabieren. یعنی هجوګي وکړم. یعنی زه کله چې وغواړم چې خپل نوم هجوګي کړم نو خپل نوم لیکم او هر حرف یې بېلابېل یعنی په جدا ډول یا هم په تنهایی حالت باندې څه رقم ته کوم؟ هجوګي وایم. مثلا که چیرته زه مثلا ډایچ هجوګي کړم څه رقم ته ویل کېږي؟ د ای او ټ اس سی ها ډایچ. دلته د کن فعل چې دی د کومکي فعلونو په قطار کې حسابیږي. البته دلته دی یوه اشتباه کړې ده چې دلته د کن ورب یا هم فعل څه رقم ته کړی دی؟ استفاده کړی دی. ښه، اوس راځو دوهم ډول جملې ته چې په نامه وفراګې د ډبلیو کوېشن جملې. د ډبلیو کوېشن جملې خاصیت څه وله؟ د دې خاصیت دا و چې همیشه ډبلیو کوېشن کلمه مو د جملې په سر کې راتلله او سوالیه بیا په آخر کې راتله. لکه wann stehst du am Sonntag auf? Wann stehst du am Sonntag auf? یعنی ته د یکشنبې په ورځ څه وخت له خوبه څخه پاڅېږي. دوهمه بیلګه Wann gehst du schlafen? Wann gehst du schlafen? ته څه وخت ویده کېږي. schlafen gehen یعنی خوب ته تلل. البته په آلماني ژبه کې موږ نشو کولی چې یوه جمله کلمه په کلمه باندې وژباړو، بلکې مکمل یو برداشت باید دغونه وکړو چې د هدف څه دی. schlafen gehen ویده کېدل یا هم خوب ته تلل. یعنی زه غواړم چې اتاق ته مې لاړ شم او خوب وکړم. Was möchten Sie trinken? Was möchten Sie trinken? تاسو څه غواړئ چې وڅښئ؟ البته د Aussagesatz په پای کې هم د kann verb راغلی. دلته هم د möchten او د Satzfrage دپاره هم können. د البته غوښتل چې فقط دلته یو بل شی هم برجسته کړي، هغه دا چې مثلا په کومکي فعلونو کې کومکي فعل همیشه په دوم پوزیشن دوم ځای کې راځي او اصلي فعل هم د نه ګردان په حالت کې چې ګردان شوی هم نه وي د جملې په کوم ځای کې راځي؟ په پای کې. دی غوښتل چې دغه د دو سره یو ځل مقایسه کړي. Was möchten Sie trinken? تاسو څه غواړئ چې وڅښئ؟ ده مو د وفراګن دپاره. اوس راځو Satzfrage یعنی سوالیه جمله، هغه جمله چې دغه څخه سوال جوړیږي. د هغوی خاصیت څه واله د هغوی جملې؟ د هغوی خاصیت دا و چې همیشه ورب یا هم مغه فعل په څوم موقعیت کې په څوم ځای کې راتله؟ په لومړي موقعیت کې. Rufst du mich am Samstag an?
rufst du mich am Samstag an ته ما ته د شنبې پر ورځ زنګ وهې یا هم können Sie das bitte buchstabieren können Sie das bitte buchstabieren کېدای شي تاسې دغه لطفا هجګي کړئ یا هم انګلیسي کې ورته پرونانس کړئ دا هم د درې ډول جملو دپاره بیل شوي یا هم جدا شوي فعلونه او بیلګې اوس راځو Zeitangaben im Satz Zeitangaben im Satz د وقت مشخصات یا جزئیات په جمله کې Wir gehen am Sonntag ins Kino. Kommst du mit? مخکې له دې چې دا جمله تاسو ته وژباړم هدف د Zeitangaben د وخت جزئیات او مشخصات په جمله کې څه دي دې هدف دا دی چې په جمله کې مثلا موږ کولی شو چې وخت ذکر کړو او هدف یا ځینې هدف دا دی چې زیاتره مثلا کله چې موږ وغواړو په آلماني ژبه کې مثلا په پښتو کې پښتو ژبه کې مثلا که زه یو بیلګه د دې دپاره وایم آیا ته له موږ سره د شنبې په ورځ ښوونځي ته ځې یا مثلا بازار ته ځې د شنبې په ورځ په پښتو ژبه کې زیاتره د اضافت توری چې دال دی استفاده کوي او په آلماني ژبه کې بیا am Sonntag د اونۍ د ورځ دپاره همیشه am استفاده کو am Samstag, am Sonntag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag یعنی مخکې له د هفتې د اونۍ د ورځو نه am همیشه استفاده کوو Wir gehen am Sonntag ins Kino موږ ځو د یکشنبې په ورځ سینما ته Kommst du mit آیا ته له موږ سره راځې دوهمه بیلګه Am Sonntag kommt meine Mutter. Am Sonntag kommt meine Mutter. د یکشنبې په ورځ زما مور راځي kommt meine Mutter. البته د common verb دوی معنا لري یو معنای دی یو نفر د اهلیت لپاره استفاده کوي چې د کوم ځای څخه دی او دومه معنای راتلل Das geht nicht der امکان نلري Das geht nicht der امکان نلري Gehen wir am Samstag ins Museum Gehen wir am Samstag ins Museum آیا موږ د شنبې په ورځ موزیم ته لاړ شو ځواب کې څه ورته وایي Ja am Samstag geht es Ja, am Samstag geht es. بله د شنبې په ورځ کیدای شي دا هم د وخت جزئیات یا هم مشخصات په جمله کې چې am Sonntag او Samstag پکې راغلل یعنې د اونۍ ورځې پکې راغلي کیدای شي تاسو مثلا ساعت هم پکې راولئ مثلا د هغې دپاره بیا نور جدا یا هم بېلابېل مثالونه کیدای شي دلته تاسو رقم کړئ استفاده کړئ اوس راځو شپږم بخش ته Adjektive یا هم Adjektive im Satz nach Nomen Adjektive im Satz nach Nomen صفتونه یا هم ستاینوم په جمله کې nach Nomen له نومونو څخه وروسته موږ په آلماني ژبه کې دوه رقم صفت لرو یو صفت د جملې نه د نوم نه مخکې استفاده کیږي او بل د نوم نه وروسته چې د نوم نه وروسته ډېر کم کاربرد لري ډېر کم استفاده کیږي اما د جملې څخه مخکې بیا هم اصلي بخش دی صفت هماغه دی چې د جملې نه مخکې گردان شي لکه Meine Wohnung ist klein Meine Wohnung ist klein.
زما کور یا زما آپارتمان څه رقم دی؟ klein. کوچنی دی. Ich finde meine Wohnung schön. ما خپل کور څه رقم ته پیدا کړو، یعنی زما کور خپل څه رقم ته دی؟ schön. ښکلی دی. Ich finde meine Wohnung schön. ما خپل کور ډېر ښکلی پیدا کړ. یعنی چې نسبت د نور کورونو زما کور ډېر څه ښکلی دی. دلته یې دا ولې ورته لیکلی دي چې دا یې ویرب او دا هم صفت او دا یې هم نوم چې د نوم نه وروسته راغلی دی. اوس راځو اووم بخش ته. اووم بخش هم د څه شي په اړه دی؟ د اس په اړه. یعنی د اس کاربرد په څه شي کې؟ په جمله کې. اس ام زټس. د اس کاربرد ډېر زیات دی په آلماني ژبه کې، یعنې ډېر زیات استفاده ترې کېږي، خو موږ فقط د ایو په سطح باندې چې هر څومره کاربرد ولري هماغه تاسو ته انشاءالله تشریح کوو. ښه، لومړی بخش چې دی wie spät ist es؟ د ساعت دپاره استفاده کېږي چې مثلا کله غواړو موږ د چا نه پوښتنه وکړو چې ساعت څو بجې دي، څه رقم ته وایو؟ wie spät ist es؟ ساعت څو بجې دي. او د ځواب دپاره هم دغه رقم ته استفاده کوو لکه es ist 5 Uhr. Es ist 5 Uhr. ساعت څو بجې دي؟ 15 بجې. او بل د څه شي دپاره د پوښتنې دپاره مثلا د یو نفر څخه پوښتنه کوو چې څنګه دی؟ wie geht es؟ wie geht's؟ البته دلته هم اپاستروفي اس دی چې wie geht es دا ډول اس دی ای اس، اما دلته یې یو ځای کړی دی، یعنی کم کړی دی چې ورته ورته اپاستروفي اس وي چې یعنې د جملې د اوږدېدو څخه دی څه کوي؟ ډډه کوي، یا هم کوښښ کوي دی چې جمله دومره اوږده ونه لیکي، یعنې اختصار یې کړي، لنډه یې ولیکي. wie geht's؟ څنګه یې؟ یا هم څنګه یاست؟ danke، مننه. es geht، ښه یم، یا هم تیریږي. es geht. دا هم شول es im Satz. es په جمله کې. اوس راځو آتم بخش ته چې آتم بخش هم څه شي په اړه دی؟ Wörter verbinden Sätze. Wörter verbinden Sätze. لغات یو ځای کوي څه شی؟ Sätze، جملې. دلته څو بخش دي چې دغه ټول بخشونه به انشاءالله کار وکړو. اول بخش چې دی پرونومن، ضمیرونه. Das ist Frau Schiller. Das ist Frau Schiller. دا څوک ده؟ محترمه شیلر، یا هم محترمه کومه ښځه ده؟ شیلر ده. Sie ist Deutschlehrerin. دلته یې د فراو شیلر په ځای باندې د ضمیر څخه استفاده کړې ده چې ضمیر یې څه دی؟ زی. زی د هغې ښځې دپاره استفاده کېږي، د درېیم نفر دپاره. زی. Sie ist Deutschlehrerin. هغه د آلماني ژبې ښوونکې ده. دوم چې د آرتیکل د تعریف حرف، یا هم ورته پښتو ژبه کې چې دوه ډوله آرتیکلونه، دوه درې ډوله آرتیکلونو په اړه مې تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې ده انشاءالله چې له هغه څخه یوه څه مثبته ګټه واخلئ او مشکل او ستونزه مو پرې حل شي. آرتیکل دی Wo ist mein Deutschbuch؟ Wo ist mein Deutschbuch؟ زما د آلماني ژبې کتاب چیرې دی؟ Wo ist mein Deutschbuch؟ زما د آلماني ژبې کتاب چیرې دی؟ دلته یې په دومه جمله کې Das ist dort drüben. Das ist dort drüben. Das یې ولې دلته دې سره کنیکټ کړی دی؟ ځکه چې Deutschbuch یو ترکیبي نوم دی چې
آرتیکل چی دی؟ دس دی بوخ نخسل کی. همیشه ترکیبی نمونه کله چې موږ غواړو په آلماني ژبه کې یو دوه نمونه سره یو ځای کړو یا هم درې څلور هر څومره نمونه چې وي همیشه د آخریني نوم څخه آرتیکل اخلو. مثلا د بوخ آرتیکل چی دی؟ دس. پس دلته هم دوه نمونه یو ځای شوي دي او آرتیکل چیرې ځي؟ دس. دې په ځای چې مثلا خپله دایچ بوخ وایم چې دایچ بوخ ist dort drüben په ځای باندې چی وایم؟ Das ist dort drüben. Das هغه الته د لاندې دی. Kennst du Frau Schiller? Kennst du Frau Schiller? آیا ته محترمه شیلر پیژنی یا محترمه ښځه شیلر پیژنی؟ Ja, die kenne ich. Die ist Deutschlehrerin. Ja, بله. دی ولې له فراو شیلر سره کنیکټ کړی دی، وصل کړی دی؟ ځکه چې د فراو شیلر آرتیکل د ښځو دپاره آرتیکل چې وله موږ درې آرتیکل لرل چې دی، دس او ډي وه چې ډي د څه دپاره کوم ډول نومونو دپاره استفاده کېدله؟ د مؤنثو یا هم ښځینه نومونو دپاره. پس د فراو شیلر جنسیت چې دی ښځینه دی، ورته ډي استفاده کوو په ځای باندې. یا die kenne ich. بله هغه زه پیژنم. Die ist Deutschlehrerin. دلته بیا هم ډي راوستلی. هغه د آلماني ژبې ښوونکې ده. اوس راځو دریم بخش ته. دریم بخش هدف هم چی دی؟ dort und da. Dort هلته und da او دلته. Warst du schon mal in Meran? Warst du schon mal in Meran? آیا ته یو ځلې schon mal یو ځلې په میران کې وی؟ Dort spricht man Italienisch und Deutsch. Dort spricht man Italienisch und Deutsch. هلته خبرې کوي سړی په ایټالیوي ژبه او آلماني ژبه. دورت یې د میران په ځای استفاده کړه د یو ځای دپاره چې ورته څه استفاده شو؟ دورت. دلته یې ویل چې دورت مساوي دی له څه څخه؟ له اورت سره. اورت ځای ته ویل کېږي. دورت اورت ځای. Gehen wir am Montag ins Kino? Gehen wir am Montag ins Kino? لاړ شو موږ د دوشنبې په ورځ سینما ته. Tut mir leid. Tut mir leid. زه بخښنه غواړم. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht. البته دلته دا هم بیا دو حالاتو دپاره استفاده کېږي. یو د سایت دپاره د وخت دپاره او بل هم د اورت د ځای دپاره. چې کله د سایت دپاره استفاده شي د وخت دپاره بیا څه معنا لري؟ Tut mir leid. زه بخښنه غواړم. Da kann ich nicht. یعنې زه د دوشنبې په ورځ دلته د دوشنبې ورته سره قمته کړې د دپاره. یعنې زه د دوشنبې په ورځ باندې نشم کولی. او که چېرته د ځای دپاره بیا راشي اورت دپاره بیا سره قمته کړي. Warst du schon mal in Meran? آیا ته یو وارې schon mal یو وارې in Meran په میران کې وی؟ Nein, نه. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. دا هلته د ځای لپاره استفاده شوی، یعنې په میران کې هلته دا ورسره یو ځای کنیکټ کړی دی، وصل کړی دی. Da war ich noch nicht. هلته زه تر اوسه پورې نه وم. دا هم دریم بخشي. څلورم بخشي چی دی؟ Das. Das چې داسې خاصه معنا نه لري. زیاتره د اشاره‌ای ضمیر لپاره هم استفاده کړي چې اشاره وکړي. Das لکه دا. Cola, Wasser, Cappuccino، درې ډول د څښلو شیان یې دلته اخیستلي نومونه یې. کولا، واسر اوبه، کاپوچینو یو ډول قهوه ده. Das macht 8,90 €. یعنې د دغه درې ډول
څښونکو د څښلو شیان چې دي قیمت یې څو دی macht قیمت یې دی 8,90 8,90 سنته یا هم په دغه مثال کې das verstehe ich nicht په دغه باندې زه نه پوهېږم das verstehe ich nicht په دغه باندې زه نه پوهېږم können Sie das wiederholen können Sie das wiederholen کېدای شي چې تاسو دغه یو ځل بیا ووایاست یا تکرار کړئ هر څه چې استفاده کړئ یو ځل بیا یو ځل بیا یا هم بیا ځلې بله بېلګه څه ده kommst du am Freitag آیا ته د جمعې په ورځ راځې Freitag به ځان څخه پوښتنه کړې چې د جمعې په ورځ ja das geht یعنی کولای شم یا هم امکان لري اوس هم راځو نهم بخش ته چې د wörter په نامه دی یعنی لغاتونه یا هم کلمې Nomen mit Artikel Nomen mit Artikel نومونه له ارتیکلو سره چې کوم ډول ارتیکل لرو موږ der das die مشخص او ښکاره ارتیکل ein eine دوه دانې eine دي البته یو eine په دې خاطر دلته نه دی لیکلی چې دوه eine یو ډول قواره لري eine چې ناښکاره او نامعین ارتیکل او keine چې د منفي حالت لپاره استفاده کیږي اوس راځو لومړي ډول ارتیکل ته چې دی bestimmter ارتیکل په نوم یادیږي یعنی ښکاره یا معلوم ارتیکل چې کوم ارتیکلونه دي der das او die der das او die چې der د مذکر نومونو لپاره استفاده کیږي das د خنثی د بېځانه نومونو لپاره او die هم د مؤنث یا هم ښځینه نومونو لپاره چې یو بل die هم لرو هغه د جمع د حالت لپاره استفاده کیږي له نوم څخه پیدا دی چې bestimmter ارتیکل ښکاره یا معلوم ارتیکل خپل هماغه ارتیکل ته ویل کیږي چې یو شی موږ ته ښکاره وي د هر هغه شي نوم په باره کې چې موږ غږیږو د هغې ارتیکل یا د هغې ملکیت موږ ته معلوم وي چې مذکر دی مؤنث دی یا هم که بېځانه دی لکه der کمپیوټر دا دې معلوم دی مسکولین هم ورته ویل کیږي یعنې مذکر das Haus کور یا هم ورته Neutrum بېځانه die Tasche Box یا هم feminin مؤنث البته په حقیقت کې بکس مؤنث جنسیت مؤنث نه دی خو په آلماني ژبه کې همدا رقم تعیین شوي چې باید داسې زده کړو چې هر هغه نومونه چې ارتیکل یې دی دی هغه ته مؤنث نومونه ویل کیږي او د زیاتر لپاره مثلا استفاده کولی شو او د زیاتر لپاره نشو استفاده کولی چې مثلا د هغه جنسیت مؤنث وي او په آلماني ژبه کې یو بله خرابي هم دا ده چې څه کم 10 سلنه نومونه په ارتیکل چې اصلي ارتیکل چې دی وي او جنسیت یې مؤنث وي تر 10 سلنه پورې دي او نور ټول باید میخانیک ډول زده کړل شي دلته یې دوې نورې بېلګې هم لیکلي das Auto د جمع حالت یې به اس دی هاوس او دلته بیا ان لیکلی دی یعنې که چیرې موږ مثلا وغواړو چې په یو ډکشنري کې د auto ارتیکل پیدا کړو خپله das لیکل کیږي او که چیرې بیا مثلا غواړو مثلا د هاوس ارتیکل پیدا کړو das نه وي بیا د مخکې ان نشته شوی دی یعنې das Haus ان په څه معنا Neutrum یعنې خنثی دی پس د دغه ان څخه موږ پوهېږو چې ارتیکل یې څه دی das دی اوس لاندې رسو دوهم ډول ته دوهم ډول څه په نامه دی unbestimmter Artikel نامعین ناښکاره ارتیکل چې دوه دانې eine دي او یو eine د دې د نوم څخه هم پیدا دي چې unbestimmter Artikel یعنې ناښکاره نامعلوم ارتیکل که چیرې زه وایم چې ein Computer یو کمپیوټر نو معلوم نه دی چې د کمپیوټر رنګ څنګه دی د کومې کمپنۍ څخه دی یا د چا مربوط کیږي د کمپیوټر نو له دې کبله ورته څه وایو نامعین ناښکاره او نامعلوم ارتیکل مسکولین ورته استفاده کیږي ein Haus یو کور د das لپاره هم ein استفاده کیږي دغه دوه دانې der او das همیشه ein دی او د دې لپاره به یو اضافه کیږي ein Haus یو کور د کور رسم ښکاري موږ ته چې مثلا د کور په باره کې خبرې کوو اما
نه پوهیږو چې دا کور د چا دی، څو منزله دی، څه ډول قوره لري، څه ډول رنګ لري. او نایتروم هم ورته ویل کېږي. eine Tasche یو بکس، بکس موږ ته معلوم نه دی څه ډول رنګ لري، د چا دی او د کومې کمپنۍ څخه دی. فیمینین. دا هم شول نامعین آرتیکلونه. اوس راځو منفي حالت، یعنی یو نوم څه رقم ته موږ وکولی شو چې منفي کړو. Verneinung. Verneinung. منفي یا هم نفی حالت. دوه دانه keine لرو او یا هم keine. که چیرې وغواړو چې کمپیوټر منفي کړو څه وایو؟ Das ist ein Computer. Das ist ein Computer. دا یو کمپیوټر دی. او که چیرته زه وایم چې Das ist kein Computer. دا کمپیوټر نه دی. یعنی په آلماني ژبه کې موږ همیشه د یو نوم د منفي کولو دپاره دلته م کمپیوټر منفي کړله. د یو نوم د منفي کولو دپاره kein استفاده کوو. kein یا keine. kein هم که آرتیکل بیا ډي وي keine. او د فعل یا هم د ورب د منفي کولو دپاره بیا nicht استفاده کوو. Das ist kein Computer. دا کمپیوټر نه دی بلکې څه دی؟ Das ist ein Monitor. دا یو مونیتور دی. اوس راځو مفرد او جمع حالت دی. Der Computer mein Artikel. Ein Computer یو کمپیوټر نامعین آرتیکل. kein Computer هیڅ کمپیوټر. او منفی حالتی. Das Haus کور. ein Haus یو کور. kein Haus هیڅ کور. Die Tasche بکس. eine Tasche یو بکس. keine Tasche هیڅ بکس. او د جمع د حالت لپاره د der das او دی لپاره همیشه چی استفاده کیږي؟ دی. د جمع حالت د معین آرتیکل لپاره د ښکار آرتیکل لپاره دی کمپیوټر، دی هایزر، دی تاشن یعنی کمپیوټرونه، کورونه یا هم بکسونه. او د نامعین آرتیکل لپاره چې ein او eine ده ایدو لپاره کوم جمع حالت نه لرو. پس دلته منفي لیکو د آرتیکل په ځای باندې او خپل نمونه د جمع حالت کې لیکو. کمپیوټر، کمپیوټرونه، هایزر، کورونه، تاشن، بکسونه. اوس راځو د منفي حالت لپاره د نوم. kein keine. جمع حالت کې هم چې لیکل کېږي keine. keine Computer یا هم keine Häuser یا هم keine Taschen. هیڅ کمپیوټرونه، هیڅ کورونه یا هم هیڅ بکسونه. دا هم درې حالته: ښکاره آرتیکل، ناښکاره او منفي حالت نوم. څلورم بخش چې دی bestimmter, unbestimmter Artikel und Verneinung im Akkusativ. معین یا ښکاره، نامعین یا ناښکاره آرتیکل او Verneinung منفي حالت په اکوزیتیو حالت کې. اکوزیتیو حالت مفعولی حالت. نومیناتیو حالت کې چې کی په فاعلی حالت کې das ist der Flur. دا دهلیز دی. یا هم das ist ein Flur. دا یو دهلیز دی. یا هم das ist دا کاورس یو ځای کو د دو لپاره kein رسید دلته بیا یعنی هیڅ دهلیز. پس چه شد؟ das ist der Flur, das ist ein Flur, das ist kein Flur. او د das لپاره das ist das Bad. دا یو حمام دی. das ist ein Bad. دا یو د حمام دی. das ist ein Bad. دا یو حمام دی. das ist kein Bad. دا هیڅ حمام نه دی. das ist die Toilette. دا تشناب دی. das ist eine Toilette. دا یو تشناب دی. یا هم das ist keine Toilette. دا هیڅ تشناب نه دی. او که د اکوزیتیو د مفعولی حالت لپاره استفاده کړو څه ورته وایي؟ Ich finde den Flur zu klein. Ich finde den Flur zu klein. ما
پیدا کړ ما پیدا کړ څه شی دهلیز ډیر کوچنی یعنی دهلیز ما څه رقم څه ډول پیدا کړ یعنی ډیر کوچنی دی ich finde یعنی دلته د der آرتیکل په اکوزیتیو مفعولی حالت کې کوم حالت تبدیل شو den ته تبدیل شو په آلماني ژبه کې همیشه تر اوسه اکوزیتیو حالت نه دی ویلی انشاءالله چې اکوزیتیو حالت وایي بیا مفصله توګه تاسو انشاءالله تشریح کړم چې څه رقم ته تبدیل کیږي ich finde das Bad zu klein ich finde das Bad zu klein ما پیدا کړ حمام یا حمام څه رقم پیدا کړ حمام zu klein ډیر کوچنی او درېیمه بېلګه ich finde die Toilette ما پیدا کړ تشناب zu klein ډیر کوچنی ich finde die Toilette zu klein ډیر کوچنی او آخري درې بېلګې ته رسو چې د نامعین آرتیکل او د منفي حالت لپاره استفاده شوی دی ich habe einen Flur زه یو دهلیز لرم یا هم ich habe keinen Flur زه هیڅ دهلیز نه لرم ich habe ein Bad زه یو حمام لرم یا هم ich habe kein Bad زه هیڅ حمام نه لرم ich habe eine Toilette زه یو تشناب لرم ich habe keine Toilette زه هیڅ تشناب نه لرم البته هیره دې وي چې د haben verb همیشه د اکوزیتیو یعنی مفعولی حالت سره یو ځای رسي یعنی حالت کله چې haben موږ استفاده کړو حالت کوم حالت دی اکوزیتیو یا هم مفعولی حالت اوس هم شپږم پنځم بخش ته رسو چې د پوسیسیو آرتیکل ام نومیناتیو په حالت کې دی پوسیسیو آرتیکل ام نومیناتیو پوسیسیو آرتیکل ملکی ضمیرونو ته ویل کیږي په کوم حالت کې نومیناتیو فاعلي حالت کې یو طرف ته شخصي ضمیرونه لرو چې د پرسونال پرونومن په نوم دي لکه ich du es sie wir ihr sie او sie او دلته ملکی ضمیرونه لرو چې په زنګولار حالت کې دي یعنی مفرد حالت کې او دلته بیا د پلورال په حالت کې یعنی د جمع په حالت کې د بیلګې په توګه موږ دلته دوه دانې نومونه راوستي دي چې یو der بالکن او das Bad یا هم حمام دغه دوه آرتیکل د نومونو سره ولې دلته په دې کټګورۍ کې راوستي ځکه چې هر کله چې موږ وغواړو چې ملکی ضمیرونه د آرتیکل د نومونو دپاره استفاده کړو چې د نومونو آرتیکلونه یې der او das وي هیڅ توپیر او فرق په ملکی ضمیرونو کې نه راځي لکه د ich دپاره mein زما د du دپاره dein ستا د د هغه نر دپاره sein es د هغه بېځانه دپاره sein sie د هغې ښځې دپاره ihr wir دپاره چیرې ځي unser زموږ څه شی بیا وروسته نوم ورته وایو چې مثلا زموږ فلانی شی د تاسو دپاره تاسو جمع د حالت دپاره euer sie د هغوی دپاره hier دلته هم اس ورډ دی او دلته هم آی ورډ نشته کېږي کوچنی نشته کېږي دلته چې زی د احترام د تاسې دپاره استفاده کېږي زی غټ دی اس یې او دلته آی یم ایر آی هم غټ دی او دلته بیا ډي د معنس دپاره یوه کلمه مې استفاده کړې ده die Wohnung یا هم د پلورال حالت دپاره چې die Balkone, die Bäder, die Wohnungen هم د جمع د حالت دپاره او هم د مؤنث نومونو دپاره زموږ ملکی ضمیر چې خوري یو ای اضافه خوري مثلا meine, deine,
seine, ihre, unsere. یوازنی توپیر ده چې آیر په آیره کیږي، یعنی ای آریه سرچپکی آر ای کیږي، آیره ایغه خپله. اوس که چېرته مثلا دغه بیلګې مثالونه نمونه په ملکي ضمیر کې استفاده کوو، څه رقم ته استفاده کوو؟ مثلا mein Balkon یا هم mein Bad، dein Balkon ستا بالکن یا هم dein Bad ستا حمام، sein Balkon د هغه نر حمام یا هم sein دغه نر بالکن، sein Bad د هغه نر حمام، sein Balkon د هغه بیزانه بالکن او sein Bad د هغه بیزانه حمام. ihr Balkon د هغې ښځې بالکن، ihr Bad د هغې ښځې حمام. unser Balkon د مونږ بالکن یا هم unser Bad د مونږ حمام. euer Balkon د تاسې بالکن، euer Bad د تاسې حمام. ihr Balkon د هغوی بالکن، ihr Bad د هغوی حمام یا هم ihr Balkon د تاسې احترام بالکن او ihr Bad د تاسې احترام حمام. او دلته د دوو ډي دپاره چې یو ډي د معنی دپاره څي او بل ډي د جمع د حالت دپاره، که زه وایم چې meine Wohnung د ما کور، او که چېرته وایم چې meine Balkone د ما بالکنونه، جمع حالت ده، پلورال ده، او دا فقط مفرد حالت ده چې die Wohnung ده. deine Wohnung د تا کور یا هم deine Bäder د تا حمامونه. seine Wohnung د هغه نر کور، seine Wohnungen د هغه نر کورونه، او seine, ihre, unsere, eure, ihre او ihre. دا زموږ ملکی آرتیکل یا هم ملکی ضمیرونه په مفرد او جمع حالت کې او هم ورسره د آرتیکلو سره یو ځای. اوس راځو لسم بحث ته، چې لسم بحث مې څه په اړه دی؟ nomen im plural، یعنی نومونه د جمع په حالت کې. هغه نومونه چې هیڅ توپیر پکې نه راځي، یعنی هیڅ تغییر نه خوري د جمع په حالت کې، هغه په دغه کټګورۍ کې دي چې لکه their computer فقط آرتیکل تغییر خوري. یو شی باید په یاد وساتئ چې موږ کله چې غواړو چې په آلماني ژبه کې یو نوم د مفرد حالت نه جمع حالت ته واړوو، همیشه آرتیکل ډي تبدیلیږي، همیشه د جمع آرتیکل مو چې دی ډي دی. پس مثلا زه وایم چې their computer کمپیوټر، die Computer کمپیوټرونه، ځکه چې آرتیکل چې دی ډي دی. their Lehrer معلم یا ښوونکی، die Lehrer البته مذکر معلم دی، مذکر وظیفه ده یا دنده ده. der Lehrer ښوونکی، die Lehrer ښوونکي. der Rekorder ریکاردر، die Rekorder ریکاردرونه. هغه نومونه چې جمع یې فقط په اس باندې اضافه کیږي، مثلا د نوم په پای کې چیرې ځي یو اس او جمع حالت یې راځي، مثلا das Foto تصویر یا عکس، die Fotos عکسونه یا تصویرونه، das Handy موبایل یا تلفن، die Handys موبایلونه، der Kuli قلم، die Kulis قلمونه. درېمه کټګوري هغه نومونه دي چې د جمع په حالت کې نوم په پای کې چیرې ځي یو ان راځي، لکه die Tafel تخته، die Tafeln تختګانې یا هم تختې، die Regel قانون، die Regeln قانون، مثلا قانونونه، یعنی څو قانونه چې یو ځای شي سره. die Lampe ګروپ یا چراغ، die Lampen ګروپونه یا چراغونه. اوس راځو څلورمې کټګورۍ ته، هغه کټګوري ده چې د نوم په پای کې د جمع په حالت کې چې اضافه کیږي فقط یو ای اضافه کیږي، لکه der Kurs die Kurse کورسونه، das Heft کتابچه، die Hefte کتابچې، der Tisch میز، die Tische میزونه. دا هم څلورمه کټګوري شوله. اوس راځو پنځمې، شپږمې او اوومې کټګورۍ ته. پنځمه کټګوري هغه کټګوري نومونه دي چې د
نوم په پای کې په ان باندې جمع کیږي یا هم ان یعنی یا هم دغه درې واړه حروف یا ځای ورسره نشته کیږي جمع حالت کې یا هم تنها ان لکه die Zahl عدد die Zahlen اعداد جمع حالت شولا ان شولا die Lehrerin ښوونکي چې معنا سوي ښوونکي die Lehrerinnen ښوونکي یعنی د مؤنثو دندو ښوونکي یعنی یوه ښځه ده مفرد حالت لیررین رسي او که چیرته بیا جمع حالت راشي څو دانې ښوونکي بیا ان حالت کې جمع کیږي die Tür دروازه جمع حالت die Türen دروازې شپږمه کټګوري هغه کټګوري نومونه دي چې یو حرف یا ا یا او یا او دغو درې حرفو یو دانه املاوت کیږي یعنی په سر باندې دوه ټکي رسي تغییر خوري او ورسره یو بل چې اضافه کیږي اضافه کیږي لکه der Stuhl څوکۍ die Stühle همې دلته یو چې ورته آلماني کې ورته وویل کی په او باندې تبدیل شوله او هم په آخر کې ای راغله پس د درې کټګوریو املاوتونه یوه او استفاده شو او بل ای die Stühle څوکۍ der Schwamm تخته پاک die Schwäme تخته پاکون یعنی تخته پاک جمع حالت رسي دلته ای املاوت شوله او بل ورسره ای اضافه شوله der Ton غږ die Töne غږونه او رسو آخر بخش ته په آخر بخش کې لکه د شپږم بخش یو حرف که چیرته ای وي ای کیږي که چیرته او وي او کیږي که چیرته او وي او کیږي او ورسره یو ار هم اضافه کیږي د نوم په پای کې د اسم په پای کې لکه das Haus کور die Häuser کورونه دا ای هم املاوت شوله او ای آره په آخر کې راغله das Buch کتاب die Bücher کتابونه das Wort لغت یا کلمه die Wörter لغاتونه دلته یو قانون موږ ته لیکلی دی چې Regel der bestimmte Artikel im Plural ist immer die ویلی دی چې ښکاره یا معلوم آرتیکل د جمع په حالت کې همیشه چی دی دی دا هم مخکې هم ویلی دی او دلته موږ ته یو لرن ټیپ هم لیکلی دی چې د یادګیرۍ یا د زده کولو یو تخنیک څه دی Nomen zusammen mit Pluralformen lernen یعنی نومونه مو باید یو ځای د چی سره د پلورال فورمن سره یعنی د جمع د حالت سره څوک زده کړو دا هم اوه حالتونه د آلماني ژبې چې په اوه حالتو کې یو نوم د جمع په حالت باندې تبدیلیږي اوس رڅو یولسم بخش ته یولسم بخش بحث هم څه دی Wortbildung یعنی د لغت جوړښت یعنی یو لغت مو که چیرته له ځینو نورو اجزاو سره یو ځای شي دو ته ترکیبي لغت ویل کیږي چې یعنی څو لغاتونه یا څو شیانو سره یو ځای شوي دي او ترکیبي لغت ترې جوړ شوی دی لکه چې په نامه ورته په آلماني کې کمپوزیته ترکیبي لغاتونه که چیرې موږ وغواړو چې دوه دانې نومونه لکه بوغ او شتول لکه فلور او لمپې لکه شغایبټش او لمپې مثلا دوه لغاتونه سره یو ځای کو په آلماني کې د یو ځای کېدو وړتیا لري او پرته له دې نه چې یو ځای شي همیشه د دوهمې کلمې د دوهم نوم آرتیکل دواړه نومونه خلي یعنی مثلا د بوغ آرتیکل das دی او د شتول آرتیکل der دی که چیرې دا دواړه یو ځای کو مثلا بوغ و شتول څه شوله د دفتر چوکۍ دواړه یې یو ځای بل سره ریښ کړل او آرتیکل د کوم نه بیا اخیستل کیږي د بوغو نه اخیستل کیږي یعنی das نه اخیستل کیږي بلکې د دوهم د آخریني کلمې یا هم د دومې کلمې یا د درېیمې کلمې چې که درې لغاتونه یو ځای کړله د هغو آرتیکل اخیستل کیږي پس آرتیکل چی کی der Büro Stuhl د دفتر څوکۍ لکه دلته یې نشته کړي دي چې Bestimmungswort مشخص کوونکی لغت دا دی او Grundwort تهدابی او اصلی لغت چه دی؟ دا دی
مثلا بوغشتول د دفتر څوکۍ. پس پارتیکل مې چیش نه واخیستل دوم کلمې نه دلته مې موي. او که چیرې بوغ لکه لمپه دو دواړه یو ځای شي سره ارتیکل د لمپې نه اخیستل کېږي ځکه چې د دومه کلمه ده او همیشه موږ د دومې کلمې او د آخرنۍ کلمې نه ارتیکل اخلو. Die Bürolampe دفتر څراغ. Die Flurlampe د دې نه اخیستل کېږي چې die Lampe ده د دهلیز څراغ یا هم die Schreibtischlampe د نوشته کولو د میز څراغ. دلته قانون هم نشته کړی دی چې der Artikel von Compositor ist der Artikel des Grundworts. آرتیکل د کمپوزیتور یعنی ترکیبی نومونو هماغه آرتیکل د Grundwort دی یعنی د دوهمه یا د آخرینی لغت. Das Grundwort steht am Ende. تهدابی یا اساسی لغت کوم ځای کې موقعیت لري په پای کې. یعنی همیشه که چیرې موږ دوه درې یا څلور یا هم هر څومره زیات نومونه سره په آلماني ژبه کې یو ځای کو پس آرتیکل د آخرینی لغت نه اخلو. دا هم مو زموږ ترکیبی لغاتونه. اوس راځو پریپوزیشن ته پیشوندونو ته هم مختاری ورته په آلماني ژبه کې ورته وایي. bis von bis plus Zeit دا زموږ پیشوندونه شول. همیشه مخکې ویلي چې د ورځو دپاره استفاده کیږي لکه am Montag gehe ich in den Kurs د دوشنبې په ورځ باندې زه کورس ته ځم. او د ساعت دپاره استفاده کیږي مثلا په انګلیسي کې ورته o'clock ویل کیږي چې مثلا it is 7 o'clock. او په آلماني کې بیا ورته استفاده کیږي مخکې د ساعت نه مثلا der Kurs beginnt کورس شروع کیږي یا پیل کیږي 9 Uhr په 9 بجو. او von bis چې دی هم von څه معنا لري له bis تر یعنی له دغه بجې څخه تر دغه بجې پورې یا هم له دغه ورځې څخه تر دغه ورځې پورې هم د اونۍ د ورځې لپاره استفاده کیږي von bis او هم د ساعت لپاره لکه der Kurs dauert کورس ادامه پیدا کوي von 19 bis 21 Uhr له 19 بجو څخه تر 21 بجو د ساعت لپاره. او که چیرې دا به د ورځ لپاره د اونۍ د ورځ لپاره استفاده کوو څه ورته استفاده کوو der Kurs dauert von Montag bis Freitag کورس ادامه پیدا کوي له دوشنبې څخه تر جمعې پورې. او تنهایی توګه که چیرته مثلا bis استفاده کړو bis هم د وخت لپاره استفاده کیږي او هم د اونۍ د ورځې لپاره لکه bis Sonntag تر یکشنبې پورې یعنی der Kurs dauert bis Sonntag کورس ادامه پیدا کوي تر یکشنبې پورې. دلته تشریح کړیم دي چې Zeitpunkt د وخت لپاره چې استفاده کیږي لکه am plus Tag am د ورځې لپاره استفاده کیږي plus Uhrzeit د ساعت د وخت لپاره استفاده کیږي او Zeitraum د یوه محوطې دپاره بیا von bis استفاده کیږي یا هم bis. دا هم د پریپوزیشن بخش ډېر مهم پریپوزیشنونه دي. اوس راځو اړین او مهم پریپوزیشنونه په آلماني ژبه کې. پریپوزیشن ان په داخل کې neben ترڅنګ unter د لاندې auf پورته یعنی د باندې vor یعنی د مخه hinter شاته an په دیوال باندې زیاتره سره شوی استفاده کیږي zwischen د بین کې دوه شیانو by هم کولای شو مثلا د ترڅنګ رقم د هم استفاده کو plus art by د چیز لپاره استفاده کیږي ځای لپاره. dativ د ټول پریپوزیشنونه په کوم حالت کې دي پریپوزیشن د dativ په حالت کې لکه wo ist mein Stuhl wo ist mein Autoschlüssel زما د موټر کلی چیرته دی د موټر کلی دغلته زړېدلی دي پس څه وایو der Autoschlüssel د موټر کلی hängt
را ځوړندې شوي دي یا ځړول شوي دي په کوم ځای کې an der Wand په دیوار سره an preposition یا preposition یا همغه پیشوند د څه شي لپاره استفاده کیږي زیاتره په دیوال باندې چې مثلا را ځوړند شوي وي د هغو دپاره استفاده کیږي Der Autoschlüssel hängt an der Wand. د موټر کلی په کوم ځای کې ځړول شوي دي په دیوار باندې یا هم Der Autoschlüssel liegt auf der Kommode. د موټر کلی په کوم ځای کې موقعیت لري کوموده په آلماني کې رقم ته الماری دي دغه دپاره استفاده کیږي د الماری په سر auf په سر باندې دلته ګورئ په سر باندې دي یا هم Der Autoschlüssel liegt unter der Zeitung. د موټر کلی موقعیت لري یا قرار لري چیرته unter der Zeitung د مجلې لاندې unter لاندې یا هم Der Autoschlüssel liegt im Regal neben den Büchern. Der Autoschlüssel liegt im Regal د موټر کلی موقعیت لري په داخل د الماری کې ام داخل کې په داخل د الماری کې ریګال چې دی د کتابونو الماری ته ویل کېږي neben den Büchern neben تر څنګ معنا لري neben den Büchern د کتابو تر څنګ اوس په مثالو کې لاندې حالت صحیح واضح شوی دی لکه زنګولار حالت دی دلته دغه دوه حالت لکه der Schlüssel ist کلی چیرې دي in dem Schreibtisch په داخل د نوشتاري میز کې neben dem Schreibtisch د نوشتاري د لیکلو د میز تر څنګ unter dem Schreibtisch unter لاندې د نوشته کولو د میز د لاندې auf dem Schreibtisch د نوشته کولو میز په سر vor dem Schreibtisch د نوشته کولو میز مخامخ hinter dem Schreibtisch د نوشته کولو د میز شاته او بل یې ان دی ځان ته مثال دی دلته او دلته کېدای شي د ریګال دپاره هم یو مثال کړو dem Regal der Kommode مثلا دغه مثالونه کړی چې هلته استفاده کړو der Schlüssel ist in dem Regal د الماری په داخل کې یا der Schlüssel ist in der Kommode داخل د الماری کې یا der Schlüssel ist neben dem Regal د الماری تر څنګ یا der Schlüssel ist neben der Kommode د کتابونو الماری او عادي الماری der Schlüssel ist unter dem Regal کلی د کتابونو د میز نه لاندې ده او unter der Kommode د او بل ډول الماری د لاندې او ان چې دی مخکې مې وویل چې ان پریپوزیشن یا پیشوند د څه شي لپاره استفاده کیږي په یو ځای سری شوی یا ټینګ شوی یو څه لپاره مثلا der Schlüssel hängt د لپاره خاص ډول ورب استفاده کیږي hängen ځوړول یو چې مثلا غواړم په یو دیوال یا په کوم بل شي باندې ځوړند کړم der Schlüssel hängt an der Wand یعنی کلی ځوړول شوې ده چیرته an der Wand په دیوال کې او دلته بیا پلورال حالت دی جمع حالت د جمع حالت لپاره بیا دغه دوه استفاده کیږي چې zwischen په بین کې bei په بغل کې der Stuhl steht څوکۍ موقعیت لري zwischen den Schreibtischen den Regalen den Kommoden څوکۍ قرار لري د څه شي په منځ کې د Schreibtischen په منځ کې یعنی د نوشته کولو د میز په منځ کې den Regalen د دوو الماری د کتابو په منځ کې یا هم den Kommoden یا هم د دوو عادي نورو الماری په منځ کې یا هم der Stuhl steht bei den Schreibtischen څوکۍ قرار لري یا موقعیت لري bei den Schreibtischen د Schreibtisch د بغل سره یا هم د Regalen د بغل سره د الماری د کتابو د بغل سره یا هم den Kommoden یا هم د عادي الماری په د بغل سره موږ په آلماني ژبه کې که چیرې د ان پیشوند راشي د داټیو په حالت کې د م سره د څه سره مساوي کیږي د ام سره که ان
پریپوزیشن یا پیشوند د دم د آرتیکل سره راشي د ټي حالت کې پس هم ترې نه جوړي دواړه حالت نه او که چېرته با او دم راشي بیا چېرته جوړیږي بای دا یې لنډ ډول حالت دي دا و د پریپوزیشنو بخش اوس لږ څه لاندې راځو او دلته هم یو قانون ورته تشریح کړی دی چې چیرې ډیر او دس وي په داتیو حالت کې چېرته تبدیلیږي دم ته او که چېرته بیا ډي مؤنث حالت وي ډیر ته تبدیلیږي او که بیا چیرې پلورال حالت وي یعنی مشخص ښکاره ارتیکل هم د پلورال حالت کې وي دا بیا په داتیو حالت کې دن ته تبدیلیږي نو هیله ده چې د دغې په واسطه باندې پورتني بیلګې صحیح زده کړئ اوس لاندې راځو ګورو چې څوارلسم بخش هم څه شي په اړه دی پریپوزیسیون دلته هم پیشوند دی مت پلس داتیو چې هغه مت دی د څه سره همیشه راځي دی داتیو سره مت لا معنا لري مثلا د شي سره مثلا دلته د بیلګې په توګه که زه تاسو تشریح کړم der Bus Bus das Auto موټر die Straßenbahn هغه موټر چې د سړک په واسطه باندې ځي Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. زه سفر کوم د موټر سره مې چیرته zur Arbeit کار ته Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. زه سفر کوم له موټر سره مې یو ځای چیرته کار ته Ich fahre mit der Straßenbahn zur Arbeit. زه سفر کوم له د سړک په سر باندې چې برقي موټر دی دغه په واسطه باندې چیرته کار ته دا و د مت پریپوزیشن یا پیشوند اوس پنځلسم بخش هم چې دی Fragewörter یعنی هغه کلمې چې W کوېشنې دي یا هم د سوالي ورډ یا هم سوال ترې نه جوړي مثلا د wo دپاره مثلا څه رقم استفاده کولی شئ wo warst du gestern wo warst du gestern ته پرون چیرته ته وې مثلا in Hamburg په همبورګ کې Aro wo liegt denn das Aro چې دی بس یو تعجب یې کړی دی بیا ورته ویلي چې wo liegt denn das یعنی هامبورګ په کوم ځای کې موقعیت لري in der Schweiz مثلا یو ځای دی هغه ورته تاسو ورته چې په کوم ځای کې دی په سویس کې دی البته هامبورګ په آلمان کې دی اما که چیرته یو بل ځای مثلا په سویس کې وي ورته سویس استفاده کولی شي اما دلته ورته کوم ځای استفاده کولی شي in Deutschland په آلمان کې د woher W کوېشن کلمه فقط د چی دپاره استفاده کیږي دی اهلیت دپاره د یو نفر د تابعیت دپاره چې د کوم مملکت د کوم هیواد څخه دی لکه woher kommen Sie تاسو د کوم ځای څخه یاست aus Polen د پولند څخه aus der Türkei د ترکیې څخه مثلا موږ تاسو د کوم ځای ورته استفاده کوو aus Afghanistan د افغانستان څخه د was کلمه was heißt das auf Deutsch was heißt das auf Deutsch د په آلماني څه نومیږي د په آلماني مثلا یو د یو شي بیلګه ورته ښایي مثلا په ژوندۍ بڼه چې مثلا د په آلماني څه نومیږي مثلا دی ورته تخته پاک کاره کړی دی پنسل پاک کاره کړی دی او ورته ویلي چې Radiergummi پنسل پاک یا هم was möchten Sie trinken تاسو څه غواړئ چې وڅښئ Kaffee bitte قهوه لطفا د wer لغت چې دی چی دپاره استفاده کیږي زیاتره د یو نفر دپاره مثلا wer ist denn das دا څوک دی wer ist denn das دا څوک دی das ist Jan دا هم یان یا هم جان دی wie د wie کلمه ده wie heißt du ته څه نومیږي Ich heiße Anna زه انا نومیږم wie viel Uhr ist es wie viel Uhr ist es یو بله وریانټ او ګزینه مو هم لرله چې څه رقم ته ویل کېدله wie spät ist es ساعت څو بجې دي دواړه یو معنا لري es ist 8:30 ساعت څو بجې دي
es ist 8:30 8 نیمه بجې دي. او په پای کې د wann w کلمه ده چې د وخت لپاره استفاده کی. wann kommst du nach Hause? wann kommst du nach Hause? ته څه وخت کور طرف ته راځي؟ 4 څو بجې؟ 4 بجې. مې مخکې تشریح کړله چې د ساعت لپاره استفاده کی 4 او د ورځ لپاره بیا د اونۍ استفاده کی. شپاړسم بخش ترڅو چې د وربن بخش دی د فعلونو Verben Stamm und Endungen. Stamm یعنی هغه حالت ته ویل کیږي د ورب چې انتنه کټ شي. Stamm und Endungen او خاتمه. اوس څو فعلونه دلته نشته شوي. kommen, wohnen, heißen, trinken, können, möchten, mögen. څه کم اووه فعلونه دلته استفاده شوي دي. د ich دپاره ګردان څه رقم کې کوم او په سره رنګ چې دي دا ټول چی دي؟ خاتمې دي. یعنی هر کله چې موږ غوښتل چې یو فعل په آلماني ژبه کې ګردان کړو یوازینی کار مو اول چی کړله چې ان هم ترې لرې کوله. کله مو چې ترې ان لرې کړله هغه هر څه چې پاتې کېدل د فعل هغه هم په ټولو ضمیرونو دپاره استفاده کوله. هغه هم د ټولو ضمیرونو ته لیکله او بیا وروسته د فعل خاتمه هم ورسره یوځای کوه چې د ich دپاره A، د do دپاره ST، د SZ دپاره T، د wir دپاره AN، د R دپاره T او د ZZ دپاره AN. البته په باقاعده فعلونو کې. اوس ترڅو د ټول فعل ګردونه وو. ich komme، du kommst، sie kommt، wir kommen، ihr kommt، sie kommen. دوام verb. ich wohne، du wohnst، sie wohnt، wir wohnen، ihr wohnt، sie wohnen. Ich heiße، du heißt، sie heißt، wir heißen، ihr heißt، sie heißen. Ich trinke، du trinkst، sie trinkt، wir trinken، ihr trinkt، sie trinken. او können، möchten، mögen. دا درې فعلونه چې دي د کمکي فعلونه په نامه یادیږي. können به قاعده هم دی. kann کیږي د ich لپاره. ich kann زه کولی شم. du kannst ته کولی شي. sie kann هغه کولی شي. wir können موږ کولی شو. ihr könnt تاسو کولی شئ. او sie können تاسو کولی شئ یا هم هغوی کولی شي. د möchten فعل چې د غوښتلو باره کې ich möchte زه غواړم. du möchtest ته غواړې. sie möchte هغه غواړي. wir möchten موږ غواړو. ihr möchtet تاسو غواړئ. sie möchten تاسو غواړئ. احترام او هغوی غواړي. جمالاتي. د mögen verb هم د کمکي فعلونو په ډله کې حسابیږي. ich mag زما خوښیږي. du magst ستا خوښیږي. sie mag د هغه دریم نفر خوښیږي. wir mögen د موږ خوښیږي. ihr mögt د تاسو خوښیږي. تاسو جمالات. sie mögen د هغوی خوښیږي یا هم د تاسو د احترام حالت خوښیږي. دا هم شول د verb گردان یا هم او هم ورسره خاتمه یعنی پای. او بل څه بحث لرو د hilfsverben په اړه باندې چې کمکي فعلونه ورته ویل کیږي. دغه دوه کمکي فعلونه په آلماني ژبه کې ډیره زیاته استفاده لري. یعنی ډیره زیاته استفاده وړ ګرځي. یو یې sein دی او بل یې haben چې دغه دواړو باره کې ما هم تاسو ته یو ویډیو نشر کړی ده چې د آلماني ژبې 50 مهم او اړین فعلونه په هغه کې ما د دواړو فعلونو ګردان درته کړی دی چې sein د لرل دی او haben هم په همدې ترتیب. singular حالت یې لکه ich bin زه یم. du bist ته یې. sie ist هغه دی. wir sind موږ یو. ihr seid تاسو یې. sie sind هغوی دی یا تاسو یاست. او تیر حالت یې پریتیریتوم حالت یې چې دی ich war زه وم. du warst ته وې. sie war هغه و. wir waren موږ وو. ihr wart تاسو وې. sie waren هغوی وو.
او زی وارن تاسې یاست یا تاسې وی سوري د haben ورب لپاره څو ich habe زه لرم du hast ته لري is sie hat هغه لري wir haben موږ لرو ihr habt تاسې لرئ sie haben هغوی لري یا هم تاسې احترام لرئ او د دې پرې تیرتم حالت تیر محالې ich hatte ما لرل du hattest تا لرل is sie hatte هغه لرل wir hatten موږ لرو ihr hattet تاسې لرئ او sie hatten هغوی لري هم تاسې احترام لرئ دا هم دوه مهم کمکی فعلونه چې په آلماني ژبه کې ډیر د استفادې وړ ګرځي یو یې sein بل یې haben او د شپږم فصل یا څپرکي آخرنی ګرامري بحث څه دی د وربن په باره کې چې verneinung mit nicht منفي حالت د څه سره د nicht موږ په آلماني ژبه کې مخکې هم درته ویلي چې په آلماني ژبه کې موږ دوه منفي حالت لرو یو kein او بل nicht توپیر یې دا دی چې kein د نومونو د منفي کولو لپاره استفاده کیږي مثلا زه وایم چې کمپیوټر kein کمپیوټر هیڅ کمپیوټر اما کله چې وغواړو چې به nicht استفاده کړو مثلا زه وایم چې ich habe ein Computer ich habe مثلا ein Haus ich habe nicht ein Haus زه کور لرم زه کور نه لرم دلته مثالونه شته دي Ich gehe am Sonntag nicht ins Theater. زه د یکشنبې په ورځ باندې تیاتر ته نه ځم. یو gehen تلل nicht gehen نه تلل. لکه ich kann heute nicht. زه نن نشم کولای. Am Freitag kann ich nicht. د جملې په ورځ زه نشم کولای das geht nicht دا امکان نه لري یا دا نه کیږي kommst du nicht mit آیا ته له موږ سره یو ځای نه راځې او لکه مثلا ich esse قابلی پلو زه قابلی پلو خورم او که چیرته زه قابلی پلو نه خورم ich esse nicht قابلی پلو زه قابلی پلو نه خورم دوستانو دا و زموږ نننی ویډیو او د شټوډیو د A1 د ګرامر بخش تر شپږم درسه پورې د اووم نه تر دولسم درس پورې انشاءالله په دوهمه ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله خپروم نو هیله ده چې له دغه درس څخه مو یو څه زده کړي وي که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ که چېرې زموږ له چینل سره نوي یاست هیله ده چې چینل مو در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو مو در سره لایک او خوښې کړئ او که چیرې کوم نظر او انتقاد لرئ هیله ده له موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ تر څو وکولی شو ورته رسیدګي وکړو پس تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم تر بیا ښې چارې